أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 209 نمبر آية سورة البقرة. يؤتي الحكمة من يشاء. د مخیتونو کې الله تعالی ترغیب ورکړي انفاق فی سبیل الله لا په بیان د یو مثال کې چې یو پوسو الله وي بدل کم لکه څنګه چې یو دانه د غنم هغه وږي راوټو کوي او هر وږي کې شل دانه ام لذت دوش په دغه الله بیان دیو کې چې انفاق په سبیل الله مو کې نو اثباتن او ضرر بنئ چې اروخه سړي لیا دی دریش په ته کې ویلې که شرطه مال نه لري نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوا څلور شپږ نمبر آیت کې الله تعالی بیانو کې د مثال دریا دی کم سړی چې مال لګي مقصد یې ریه الله وی لګي خو یې غټ شی باندې زمیدار تخم غلطانی واچو باران ارڅ ختم کی 215 کې الله بیان دیو کې چې انسانانو مال ذکر لګوي نو ابتغاء مرضات الله دین ادبان الله رضیش وتثبیتا من انفسهم او دین باندې تاسو نورم کلک شي د دې عجیب مثال لې یو ډیر حاصلدارم مزیدار ازمکه راي باندې باغ کرلې شوی دینو الته باران وخت په وخت کیږي کني به شبنم امکار کوي 215 کې الله بیان دیو کې چې انسان عمل کوي اخر خاتمه برباد شي مثال الله ذکر کوي وش په ته کې ویلې د زمیدارین هم چې کمال الله سره راوړي تجارت باندې دواړو نه الله خرچه وکړي خو یاد ساتئ اغه مال به خرج کوي چې کمالي طیبات خبيث ردی مال بنا لای 208 په دغه ویل چې ابلیس تاسو یې ری د دې خبرې نه چې انفاق په سبیل الله مکو مال بری کم شي سبب بچی پاتې الله سره وعده کوي د بخنی د مال د زیته دو نو د الله خبره ومني د ابلیس منه مانی نن 209 نمبر ات کې الله ترغیب ورګي قران لو اصل کې دا جواب لپاره د سوال د ابلیس مقابله په سبانه کېږي الله قران باندې دوی مربته د مخکې مضمون سره داري ار سړې الله وي خرچه کوي ار سړې څوک مال لګي څوک بدن څوک یو څوک بل لیکن په دې ټولو کې بهترینه خرچه الله وي د قران والا ده چې قران بیانېږي او هغه لغوک دی ځکه دا ډېر لوی خیر دی 200 کې بیان د دیو کې چې کله تاسو انفاق کوئ الله وي اجر شتا ک نظر می اجر شتا په خاصو پټ دا صدقه کوي ښکارا به مصرف بیان کی رب تمداري مخې ویل چې ابلیس تاسو یې ری خبره نه چې فقرام وشي وسوي د ابلیس مقابله قران باندې وکي د دې میشتره د قران سخت تعلق دی شهر القران نر قران میشته نبی صلی الله علیه وسلم سره جبرئیل قران اړو چې کله وفاتي به دوه کرته اړي د دې وجنه د عرب علما لیکي دې میش کې ډېر عبادتونه دي ذکرونه د الله خاص کر انفاق په سبیل الله اعتکاف به دې خبره نه کول گاونډیانو سره خرویان نوافل
لیکن زید تعلق شلري وز قرآن سره به لري یقتل حکمت الله ورکی په هر قرآن مې یشاو چاله شي غواړي حکمت 25 معناګانو باندې راځي دي چې مراد د حکمت نه علم د قرآن دا الله ډېر لوی او بهترینه صدقه ده وسوي چې د علم د قرآن شاله ورکم خو په دین چې عمل پیو کې او نیت هم صحیح دي سړي الله لوی خیر ورکړي شو دا ډېر لوی خیر دی ومن يؤتى الحكمه لا يشال چې ورکړي شو علم د قرآن فقط اوتي خيرا كثيرا يقينا د ورکړي شو لوی خیره نشت ناقل دي خبرنا الا اولو الالباب خاوندان داخلونو دې مسله باندې الله ورسره نه پوي د ډیرو انسانانو هغه نظر ټول بری مادیات او مال ګټلو هغه لګول خالص عقل ولا پدې پوي قرآن څومره عجيبه حکمت دی ورسره ان شاء الله راشي د حکمت معنی او کومه طریقه باندې انسان له حکمت نصیب کیږي وس الله وی انفاق کوو که نظر کوي زبې پویم وما انفقتم ما اجدا کم خرج کوي من نفقه کم مال د خرچي یا منظر کړي من نظر کم نظر عبادت دی نظر به دوه قسمه دي یو مطلق د الله په نامه باندې مال لګول دویم د الله سره شرط لګول کدا مریض مې الله جوړ کینو دا کار وکم حدیث بخاری کې راځي دا بخیلان نه راوسی الله سره بغیر د شرط معامله کوا شرطونه ملګوا به نظر به انسان کوي خو لیکن خالص د الله په نامه بل چا په نوم باندې بدای نه د دې وجه نه اهل علم فرمایي کوم انسان چې د الله نه سوا بل چا په نامه باندې مال لګي نظر کوي قبر او کولی او قبر او قبل د شری د ایمان د نقصان سره مخامخ شو فإن الله يقن الله تعالی په پای باندې او نبی ظالمان لرا من انصار سو کومکین دې تویل شرط د شفاعت قهری آی دنیا کې الله شي بچکیږي پر انفاق باندې البته بدمعشانه د الله وړاندې نشلې دي ورسات کله اوس بیان دي کوي ستا خو خلا تر صدقه د اعمال کارور کوي او کپټ بعض علماء تطبیق کړي چې یوځه کریه راځي نو پټه ورکا شنو راځي کارا اس کله یو باندې عمل او کله بل باندې په حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین صدقه هغه چې داخله شي ورکی او چپم په پوی نشي نو استغفر خر الله وای ان تبدو الله وای کتا سو کار کوي دا خیراتونه نډیر کړي و ان تخوا او کپټه کوي او تو او ورکی فقراء ولرا فهو خير لكم دا سوز پار غره دي کار دی ورکړه ټول مخلوق وړاندې ام ډیر ښه کپټ دی ورکه الله وی دانو ډیر بهتر دی ويكفر جواب د سوال اسه خلک را لای ویل چې بری صدقو کې څه فائدہ ده مال لګاو فقیر لور کوا ډیری فیدی خو یو وره ويكفر غبري شيء عنكم ساسنا من سيئاتكم ساس غناهنا والله بما تعملون خبير دي الله پاک عمل شدا شي کوي خبردار ګناه به دي ورشي خبير لفظ کې اشاره وکړه چې نیت بګوره صحیح کی ورسات کې بیان ده بای صحابه د يهود سره وخت کې خپل ولي وا اسلام لمنه کړی نو دی ویل چې موږ بری خلکو باندې مال هغه وخت کې خرج شو چې ایمان راوړي الله دا پتا لازم نه چې د هدایت ولش څه دعوت کوا نور داخلك منی او کني منی دا جواب د سوالم دی نبی صلی الله علیه وسلم کو ډیر ترغیب انفاق په سبیل الله له کې داخله کې نه منی دا ولي الله وی نبی صرف دعوت مکلف دی منو نه منل د خپل کار درې خلکو دی ليس عليك الله ونشبتا من هدا او هدایت درې خلکو ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله هدایت کوي انشاء الله واړي اوس دو شرطونه الله بیانې یو دا چې مال برګي لیکن د رسول الله صلی الله برابر دویم ځان له لګوا داخلك بخون کړي عملو کیو کیره پلاني له دومره ورو بخو الله وی فل انفسکم ټیک دا غل دعا وکا
به دا خبر به ان شاء الله ور سره شي عبادت بدنی او مالی ثواب سره بل چلو بخیدار شي او کنه شي ارچ مور پلار دغه اتفاقی دي نور انسانانو دعا غواړه وما تنفقوا شتاسو خرج کوي من خیرن کمال د صحیح طریقې برابرو پر انفسکم الله حساب زانون له خیر دی وسوي کله چې مسكين لمال ورکین او خالص د الله رضا بری کراولې شي الله ته به راضي شه بل هیڅ مقصد مې دی کې نه دی ستاره رضا دیو جن شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایي هر کار کې د الله د رضا نه کوا کې دي شی او کار کې الله راضي شي بس بیره مزیدی خدام یاد ساته د اری ګنا نه ځان ساته اسنه چې معمولی ګنای الله به خپشنه به بری راګیر کی څومره خطرناک خبره ده وما تنفقون تاسو نه خرج کوي الا ابتغاء وجه الله مگر خالص د الله د مخ د پاره وما تنفقوا من خيرنا تاسو خرج کوي کم مال يوفى پورا بدر کړی شي لیکم تاسو لره دی اجر وانتم لا تظلمون پتا سو ظلمونه کړی شي اس ظلم دروای نشي کېدی څه مطلب دا چې مال درګولې 100 روپۍ الله تعالی اجر درکې 500 نه الله یې چند درکو ورسات مصرف چاله ورکو آیت کا الله جواب کې فقراء ولا مجاهدون لا طالب العلم مسکینانو للفقراء ورکه الله مال فقراء لرا فقیر او مسکین چې دواړه یو ځای شنو به فرق وکړ دي کني یو دی سوی فقیر دا منه دوټه ملري مسکین یو یا بالعکس حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي فقیر اغل نه وي شي ولقمه یدلقمه دنوړي آی لري کی ردی کی الذين اغ انسانان دي او صرف فی سبیل الله چې دو باندې شي ویری د الله په دلار کې د پاره د جهاد دیم قول الله طالب العلم عبد الله بن مبارک به ویل شي دین مراد طالب العلم د قران طالب دی د نبی صلی الله علیه وسلم نورستا داغه په امت کې هغه فرمایي چې بهترین انسانان چې مال معلومیږي دا څنګه دي وارثان دي کنه دوله ورکا لا یستطيعون الله طاقت نه لري د سفر په الارض پر اسمه کې د پاره تجارت نه مجاهد لشي ځکه هغه د اسلام د دشمن په خلاف باندې مرچنی ولیدا نه طالب العلم و سوي چې کوم انسان طالب د حال نه د مجاهد د حال نه خبره دی اپ اسم نه مالدار ګمان کوي صفا جامع ډیر کې سم مزیدار ډولې رنگ د قران طالب العلم چې کله انسان وګوري نو وبوي چې دا خو ټول مالدارانو کې لوی مالدار دی او دا حقیقت دی لیکن نږدې نشه حال معلوم کې لوړ غریبانان دي يحسب سمانا ګمان به کوي په دې طالبانو باندې په دې مجاهدینو باندې نه خبر انسان اغنیا چې مالدار دي من التعفف د وجر پاک دامنه نه سوال خلقونه نه کوي بیزیا آیات کې اشاره ده دیلا چې کوم یو سړی د مجاهد کوم یو سړی طالب العلم د حال نزان نه خبري الله دا خو ډېر لوی جاهل دی جاهل سره خپل خېټه غم دی څنګه پیدا کو څنګه اوخرو جمع کو او جاهل الله لزما بندگان وګردا فقرا د حال نم لګ خبر کا تعرفهم الله ته پیژنې د انسانان په دې نه خو باندې لا يسالون الناس الحافا سوال نه کوي د خلکو نه به ضرورت بسمهم دامن نه خبي وګوري د لوګي اثر دای سره معلوم دي دین دې نږدې حالات وګور لنګر ورشه دې دو شیدو د خوراک ساک جو وګوره سوال نه کوي بغیر د ضرورت نه الحاف دامن سم بلستنه شي سړي باندې باز خلک چې بس راکا نه چې ضرورت به جایز دي جمعات کې به سوال څنګه دي یو د پاره د بل چاره خو به جایز دي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو مبارک سوال وکړو ملګرو لوي راوړی دویم ځان لري ځان له جایز په درې شرطونو یو دا چې دا کومه خبره کوي حقیقت بند شي شیقین درې ورځې مونږ پناه یو دا دویم د خلکو بری سټونو بسړې نه وړي دریم جمعات کې بچی غنه وي ادب سره به आवाज کوي وس ترغیب به وما تنفقوا شتاسو خرج کوي من خیرن کمالا فان الله یقینا الله تعالی به علیم پایبانه پوهره محمد ابن جرير محمد ابن نصر
محمد ابن خزیمه او محمد ابن هارون درې وړه قرآن علماء تاریخ بغداد کې لیکي او تذکرۃ الحفاظ کې دوی وږي شو قرآن دازي وکړه چې کوم ملګری به سوال کوي نمبر د محمد ابن خزیمه وته ټیک دی وسه بل عرشم خو لیکن مخکې به 2 رکعاته منځو کوم سیدا کله چې دا مانځه باندې ولاړ دي نو سړی راغی دروازه ټک ټک کړه د بادشاہ قاصدو خلکو چې دروازه خلاص کړه وسه خبره ده وی بادشاہ خوب ولیدو خوب ګور دا ویل شو چې اصلور محمد په نامه باندې ملګری راځي مشي ویلو وسخ وګړي ورشه له مال ور ویسا ار یو له سلسل درهم ور کړه به ورته ویلي بادشاہ ویلي دي چې کله تاسو دا مسله خلاص شونه به زما دربار لراتلی شي ګور الله بغیر د ضرورت نه سوال نه کوي ضرورت می ډېر احتیاط کوي حدیث کې راځي کنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تبرواله پړېواله د غر نه لرګي راوړ او خرچ کې هغه تعالی ډېر بهتر دی په نسبت سره دی چې بل الله سني شي کې دي شي درې کې کې دي شي درې نه کې دین د اسلام د عمل والا دی کوم مال چې خرج کړه الله یې په پوهه وسوي د شپې کې د ورځې تاسو خرج کولای شئ سر مال ولګوا ابن قیم فرمایي لکه څنګه چې فقیر محتاج غني د قشام بزانه محتاج غني بلکې زامره نه زیات محتاج غني فقیر لکه زو ورنه کوم بل سره مال ورکی لیکن سبا قیامت دی مال بددي عمل برابر الله بدل را کوي دلته می عمل ہونے کې اس به نه کیږي الذين انسانان ينفقون اموالهم خرج کوي مالونه بالليل والنهار د شپې او د قشان د ورځې سرا وعلانيه په پټو کار باندې لیل مقدم کې پټ مال الله خرج کا د دې وجنه قران او سنت چې انسان وګوري مطالعه کوي د شپې عمل کې ډېر ترغیب دی یو خو د شړی اخلاص او ادم اخلاص معلومیږي دویم دی کې د شپې په آخري څخه الله دې بر اسمان لرازي کم چې داغه د شان مناسب دریم د انسان دماغ او د معده بڑا ناشنا الفاظ سړي پر خپلوانی راوځي خاص کر پیشمی کی څلورم دی کې او سات دی د انسان دعا په الله قبلې فلهم اجرهم دي انسانان لا اجر دي عند ربهم دي طرف سرا ولا خوف عليهم نبيره بديمان ولا هم يحزنون نبدا خلقهم كي دي جنب الباب دایات حاصل بدای شي انسانانو سود نه ځان ساتي دویم آیات کې وی ویش پګاوي کې د سود اعمال ظاهري تعالی ګټه کاری لیکن تاوان دی واوي کې بوې زکات ورکړو سود دروازه به بند شي اتاوي کې بوې کمال چې په سود باندې ورکړي نو خپل سرمایه راواله ګټه پرېدا نه وي کې بوې کبهم د سود نه الله یې منع کېږي نو زما سره اعلان د جنگ له تیار شي رسول سره جنگ له تیار شي اته کې بوې چې شال د مال په سود باندې ورکړي او سړی غریب دی انتظار وکړه کنه یو اته کې بوې قیامت یاد ساته الته به ګورو مخی رب داري ترغیب ورکې انفاق فی سبیل الله لا وس به انسانانو زکه انفاق فی سبیل الله کوئی چې سود دا دروازه بند شي الذين انسانان لا ياكلون الربا چې اخلي سود او خوري سود ربا کې معنی د زیتوالی دوه اسمه سود دي یو هغه سود دي چې یو په دوا دا ډېر کم دي عربو کې کم دي ملک کې کم دي دویم هغه ربا الفضل دی سړی چاله مال ورکړي چې قرض وړي وخت پوره شي یا می مال لا کې نه به بلې مېشه دومره مال زیاتېږي بلې مېشه دومره زیاتېږي دا دلته مراد دی دیو جن باز علماء لیکي کوم شي د پاره چې انسان په نقد باندې یو رټ کې له په قرض باندې بل دام کو رسول دي عبد الله ابن مسعود بویلی ان کان هذا بنقدن کدا په نقد باندې اخلي نو په دومره دی که په قرض باندې اخلي دومره دی یا په کم شي پیسې پکار دی په سود ورګړي دل پکار دی
امام ترمذی د بعض علماء خبره نقل کړي خاص کر المعاملات المالیه کې چې دلته اضافه پیسې د نیټې نه د اسی کنجوسی ده سود به اشپک شینو کې حرام غنم دی وربشي سر زر سپینزر کجوري مالګه دی ګلاس پلاس جایز د دین را په دی خوا کچر د انسان یو په دوه درې باندې خرج کوي اسو مانعت پکې نشته اگر کبا علماء اجتهاد کړي چا ویل چې کوم شي قدر او جنسي یو په دوه ناروا چا ویل چې کوم شي قوت او ذخیره خوراکه کې دي شي ذخیره کې دي شي چا ویل چې کوم شي کې طعم او ثمنه دي پیسې پکې خدا سي مولانو خپل خبرې دي چې اجتهاد کړي ظاهر د حدیث کې د اشپک شي نه یو په دوه ناروا نو ټول کې به جواز حدیث کې راځي یو روپۍ د سوچ انسانو خوري لکه 15 کرت د مور سره زنا وکي څومره خطرناک کار نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت نږدې چوکور په پات نشي مگر سود غبار او بخار به له ورشي کته نه کې عملګری بری کوي خرچه بدر باندې وکي منهاج المسلم کې لیکلي لوی سود په سودونو کې مسلمان بے عزتی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څخه خلک مې ولیدل چې دای پرې بدنونو د خېټو کې د نمارانو لړمانو ته پوس مو کو د انسانان سوګ دي ودا سود خاري دي کنه چې کله مرشي به معلومات کوي امام زاهبی لیکلی د دې انسانانو د اخیټه بدوم رغټی چې لګا دالو لري تعمیر ناشي په کم طرف باندې کېږي شنو ملاک باړای دیر آیتونه دیر احادیث او آثار دیر نقصان به صاحب د نظر النعیم ټول راجم کړی الربا الله یسد مکوي لا يقومون داخل بنرو چتیږي د خبرنا الا كما يقوم الذي مگر پشان دا چا شرو چتیږي هغه کس چې ګډوډ کړي د لړ الله ویلې وانتو به پیرین من الوسد له وانتو بنا عبد الله ابن عباس فرمایي چې کله د قبر نه راوچتي دماغ به بندي کله په یو ځای کې لګي کله په بل ځای کې څومره سخت سزا ده آیات دلیل برېش پیران شتا انسان باندې کینی عالم الجن والشیاطین دا کتاب دی عالم لیکلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی کې نور علماء مستقل کتابونه دی بارے کې لیکلي چې پیران شتا دی وجود شته کوم انسانان چې دا وجدا پستر کو معنی نه کاری مونږ نه مانو دا قرآن او سنت نه مخالف دي ذالک سرت دی خلکو د اسود ولی جایز غنو بني سخیف کې دا مرز زاد المسیر لیکي ای په ویلي دا سو جایز دی وجدا چې بیا جایز ده بیا جایز دی وجدا سو جایز دی ذالک بیان نوم دا ځکه یقینا دوی قالو ویلي انما البيع دا به چې د مشتر ربا په شان درې سودا به هغه وي منابذره محاقله ده څومره چې د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې من راغلی هغه ټول پرې سود کې داخل لوي دا به ناروا رښتیم دا به یو په شان د سودی جواب واحل الله البيع الله حلال کړي دا به او حرم الربا او بده غنل او حرام کړي دا سودا فمن جاءو چار شراغه واز من ربه درف ددنا موعظه المعنى دواس خبره مذکر مراته شي واعظ مؤنث مراته شي زاد المسیر لیکي وړي کې आवाज نه دی لوی دی ذکر رب را لګلې فانتا دامن شو فلهو ما سلف نشتري دلاغه چې کوم مخکري و امره الى الله دې شریکار الله رسپار له شوی هو زمیر کې دوه قوله یو کار درې شخور دیم قول علماء لیکلي چې زمیر راځي د رباله بس الله خو خره معاف کوي کني معاف کوي که بشرخ معافي غوښته صحیح ده که خلک تعالی معلوم نه یله خپل مال ورکړي رسول کني معلوم حدیث ابو داود کې راځي به د علاقه په غریبانو باندې خرچي غاړه په پاګه کې نه د بغیر ثواب نه کوي شر بس دا ثواب دی یو سړی اوس نه منه کوي سود باندې لګیدلې دله بچ صورت حالي ومن عاد الله سوچرا واپس شو دې کار لفولائک اصحاب النار داخل د اور ولادي هم فی خالدون دی به اور کې همیشه
آیت باندې سوال لې دا خو مسلک د خوارجو ثابت شو چې مرتکب د ګناه کبیره کافر دی عاد دا معنا را واپس شو دي سود لبر استحلال حلال وګڼو حرام شاله حلال غني خپل د ایمان نه خلاصيږي ورسات کو قباحت د سود بیانې يمحق الله الربا ختمي الله د سود سودخور انسان کو څومره مالدار لیکن حال به فقيري انجام به فقير دي چې کله مرشو نه الله ټولو بال پدري خلک بدی بیانې ويربو ذاتي الله دا صدقه خیراتنا خلک ورته دعا غواړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زيتي کې دي ته ویل شي ایمان بالغیب والله لا يحب الا من انك يدار هغه چا سره ډیر ناشکری او تیم ډیر ګننګار دلیل له بدی مالو نعمت دی د دې شکریا وخت کې ادا کیږي چې انسان زکات ورکړي کنه چې نه ورکړي دا ناشکر دی بس الله وی غیر شي ورسره هغه ترغیب دی کې عمل له مقصد بشارت زیره بیان د دې به چې انسانانو زکات ورکړي سود بخپل ختم شي دا د الله د رضا علامه ده کنه بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته پوښتنه کړو یا موسی مونږ څنګه معلوم کو الله مونږ راځي کې خفا الله جواب وکي کله ضرورت په وخت کې باران کېږي خوشاله کې نه خفایم کستاسو مشران نیکان خلک خوشاله کې نه خفا ستاسو مالداران کې غریبانو باندې خرچي کې خوشاله کې نه خفایم زکات الله یې ورکي شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب د نظرۃ النعیم صاحب د الکبائر دې ټول د عبد الله بن عباس خبر نقل کړي چې کله یو سړی مونږ کوي خو زکات نه ورکي دا مونږ نه قبليږي د الله دربار کې زکات چې ورکي مونږ نه کوي زکات نه قبليږي لازم ملزم دي مرض د مال او مرض د منصب دی ولې مرض دی علاج الله خو دو سجده وکا زکات ورکا ان الذين يقينون انسانان چې ایمان راوړي دي او عامل الصالحات عمل کړي د قران او سنت برابر او اقام الصلاه پابندی نمازې کړي او زکات ورکړي دي لو ماجرهم ذل اجر ذي عند ربهم ذي درب سرا عند رب معنا د الله فامر عند رب معنا دا د دې پر مال باندې پناه نه راځي لکه په الله چې ناراضي ولا خوف عليهم نبير په دې باندې ولا هم يحزنون نبدا خلق هم کوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته